قدرمنو دا د دې کلي ستاسو د کلي څه نوم ده بچیه؟ بنجو. ها راشئ دلته راشه دلته 5 فوټه وره پرته ده او دا د پښتنو دا بچي دي، دا مسري دي. راشه دلته که نه تاسو بچیه، ستاسو دېخوا ګوره، تاسو بچیه دلته ستاسو دا ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند صحیح تېرېږي. سکولونو ته ځئ؟ سویم کې؟ پنځم کې. اوس هم چوټیانې دي؟ ها، نو تاسو دا دومره وورې پرتې دي، په دې کې تاسو سکولونو ته څنګه ځئ بچیه؟ اوس چوټیان بیا وروسته زامن ونیسل. تاسو کو ماته ده ووایئ، تاسو کې چاله څه نعت، څه نغمه داسې ورځي څه ماته ویلی شئ؟ ملي نغمه یا څه نظم سکول کې هم که څه زده کړي؟ ستاسو نوم دی؟ محب الله. محب الله تعالی څه درځي چې ماته ووایئ، ماته چې ووایئ؟ او ستاسو نوم دی؟ شفیع. شفیع تعالی څه درځي؟ نه. تعالی بچیه ستاسو نوم دی؟ برای. درځي څه؟ ها راشه ووایه را تعالی شابه څه ویلی شي. ابرار به تاسو ته څه وایي؟ ووایه شابه زه هم در سره وایم. 1 2 3 درځي؟ 1 2 3 الف باتا درځي؟ ووایه شابه هغه راځي. الف باتا سا جیم ها خا دال زر را زا سین شین سقواد زغاد. زواده پورې. شاباش، ویری ګوډ. دا قدرمنو زه دې ته حیران یم چې دا ماشومان کم دي، د دې کلو دا خلک چې کم دي، دی په دې 5 فوټو کې دی دا ژوند څنګه تېروي. زمونږ خو هلته الله پاک ته ورته هدایت وکړي، نور به څه وایو. خو 2 ورځې یخني زیاته شوه نو د هغې د لاسه پوره 20 ورځې سکولونه بند کړل، د ټول پښتونخوا سکولونه یې 20 ورځې بند کړل. اوس نیم خبر چې د دې ماشومانو بیا څه مستقبلي، آیا دا هم انسانان دي، دا هم د پښتنو بچي دي او دوی هم احساس لري، شعور لري. راشه بچي ستاسو نوم دی؟ څه نوم دی؟ فرمان علي. فرمان علي. ستاسو د کلي څه نوم دی؟ بکرۍ. څه ویلی شي موږ ته؟ څه نظم درځي؟ بس نه راځي. په دې خپل کلي کې خوشحاله؟ بس ډېر خوشحاله، خو واورې دي، لارې بندې دي. لارې بندې د سکولونو؟ چې امتحان راشي، اوس چوټیانې دي، چې چوټي مات شي، امتحان راشي، یو پیپر نه پات شو، په 2 ورځ چې لاړ شو ډبل یې وکړو یا لانل شو، نو بیا لکه سړی پیل کېږي ما دې کې. لکه ته دا وایې چې ستاسو کله امتحان وي نو لارې بند شي، نو په هغه ورځ تاسو سکول ته لاړ نه شئ او په 2 ورځ چې بیا لاړ شئ بیا ډبل پیپر یې ورکوئ؟ یس. نو بیا ګرانه ني؟ ګرانه خو وي، خو مونږ یې څه لږ پیپر څه ولیکو زیات، خو بیا لکه نور ملګرو چې زیات وي نقل سړی مو که څه نه ورځي یا نور څه چلو کې، خو داسې نه کېږي. قدرمنو زه په دې حیران یم چې د دوی په دې لارو کوڅو کې، په دې یخنۍ کې، په دې موسم کې د دې ماشوم وینا دا ده چې موږ کله لاړ شو او لارې بند دي نو بیا ورپسې ورځ باندې 2 پرچې ورکوو. او بل خوا زما هغه ماشومان دي، هغه د هغه خلکو بچي دي چې د چا د 2 ورځو یخنۍ دپاره د ټول پښتونخوا سکولونه بندېږي. نو زه دغې خلکو ته ویم دا کم خلک چې واک او اختیار والا دي، د چا په لاسو کې چې واک او اختیار دی، دا هم زمونږ بچي دي، دا هم د دې قوم بچي دي او دا هم د دې ملک پیداوار دی، دا هم د پښتنو بچي دي. نو که د هغې دپاره سوچ کوو نو پکار دی چې د دې په سر هم د شفقت لاس کېږدو. سوچ پې تاسو وکړئ.